السلام علیکم دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته د معلومات درکوو که د یو چا میرمن د کوروالي دپاره نشي راضي کېدی یا نه راضي کېږي، نو هغه به څنګه په کومه طریقه راضي کولی شي. یو داسې خاص عمل، یو داسې خاص طریقه چې هغه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. هسې خو هر سړی په دې باندې پوهیږي چې د یو ښځې او سړي رشته وشي، نو رشته یو داسې څیز دی یا نکاح وشي، نو نکاح یو داسې عمل دی چې دغه عمل باندې ښځه خاوند د یو بل دپاره د ټول عمر دپاره حلال شول، تر څو پورې چې د دوی ترمنځ طلاق نه شوي، یعنې 3 طلاق چې کله وشي نو دوی بیرته حرام شول په یو بل باندې. خو د هغې نه وړاندې د نکاح په دوران کې دوی په یو بل حلال وي. خو په کور کې څه وخت داسې مشکلات، داسې مسایل را پیدا کېدلی شي چې د ښځې خاوند ترمنځ دغه کومه مینه چې ده د دغه په منځ کې خنډونه را پیدا شي، د دوی زړونو کې د یو بل نه نفرتونه زیات شي. نو دغه نفرتونو ختمولو په دوران کې که کله هم سړی کوشش وکړي خپل مېرمنې ته نزدېکت کوي، ورنږدې کېږي، نو مېرمن د هغې داسې جواب ورکوي چې سړي ته زړه مات کړي. نو په دغه دوران کې څه کول پکار دي؟ خوشحالي او خفګان دا د ژوند حصه ده، په دې کې پریشانه کېدل نه دي پکار. که د یو چا مېرمنه یا د یو چا ښځه دغسې وي، دغسې خفګان کوي یا خفه شوي وي ترېنه، نو د ټولو نه اول خو داسې وکړئ چې که تاسو کې غلطي وي نو پکار ده چې خپله غلطي ومنئ. د غلطۍ منلو نه پس هغې ته دا احساس ورکړئ، هغې ته دا ډاډ ورکړئ چې تاسو څه کړي، یعنې چا کې چې غلطي وي هغه څه کړي، هغې ښه نه دي کړي، او د مخالف نه معافي وغواړي او مخالفت ختم کړي. نو په دې سره په کور کې مینه زیاتېږي. پکار ده چې دغه سړی ځان سره یو تحفه راوړي، خپل مېرمنې ته، خپلې ښځې ته یې ورکړي او د هغې نه وغواړي چې دته معافي وکړي. دې کې کومه بده خبره نشته او نه کومه سپکه خبره ده. ښځه هم د الله پاک مخلوق دی، د الله پاک پیدا ده، الله پاک پیدا کړي دي، د دیني احکامو لاندې پکار دی چې ژوند وکړي، خو سړي ته نه دي پکار چې به ورسره داسې زیاتې وکړي. نو چې کله په منځ کې داسې مشکلات ختم شي نو خود به خود د دوی په منځ کې مینه پیدا کېږي او نفرتونه ختمیږي. نو په مینې پیدا کېدو سره بیا ښځه هر یو کار ته او هر یو څیز ته غاړه ایږدي. دا ویډیو مې تاسو سره ځکه شریکه کړه چې ډېرو ملګرو زموږ نه غوښتنه کوله چې دغسې یو ویډیو موږ سره شریکه کړه.